ته د کومې پیښې او تصادف پایله نه او نه د کائناتو د نورو پراخو موجوداتو په څیر موجود یې او نه هم کوم داسې مصنوعي شی چې د ماشینونو په مرسته تولید شوی، بلکې ته د یو جامع مقصد په خاطر تخلیق شوی او په همدې توګه تا ته ځانګړي مهارتونه حاصلول او نور بېشمېره نعمتونه درکړل شوي دي. تا ته ستا خالق ډېر خوندور کائنات په پوره مینه دربخلي. که چېرته تاسې غواړئ چې د خپلو خوبونو، فکرونو، تصوراتو او هیلو سره سم په خپل ژوند کې بریا ترلاسه کړئ، نو تاسې پر خپل ځان پوره باور ولرئ او دا باور مو په داسې ډول څرګند هم کړئ چې تاسې د خپلو موخو د ترلاسه کولو وړتیا لرئ. په دې سره به حتما ستاسې په دننني ذات او وړتیاو باندې هم باور لوړ شي. تاسې چې د لوړ احساس او پر ځان باور لرلو په وخت کې هر څه وایي، نو دا به ستاسې په دننني وجود کې ستاسې د بریا لپاره د ژور باور لرلو لامل وګرځي او په همدې توګه به تاسې د خپلې خوښې سره سمې بریا ته لاره پیدا کړئ. که دې ته ورته نورې هڅونکې ویډیوګانې لیدل غواړئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې مو نظرونه راسره شریک کړئ.